وی مولی سے پلار روانم یو جنې مخې لراله قرآن ترخ کې و نو زه خو بوډا سړی یم ما ورته وی چې بچوړیا ته چېرته تللی وې وی جنۍ راته وی چې بابا مدرسې ته تللی وم وی ما ته تپوس وکړو چې بچې تا مدرسه کې څه زده کړي وی جنۍ ډېره چالاکه وه وی ما ته وی چې بابا ستا څو کاله عمر دی وی ما ورته وی چې بچې زما عمر 15 کاله وی هغې راته وی چې بابا تا خو په اسلام کې 15 کاله تېر کړه موره چې پیدا شوې وي لا اله الا الله چې دې ویلې ده 15 کاله دې د دې د لاندې تېر کړه بابا تا اسلام کې څه زده کړي دي وی ما ورته وی چې بچوړیا ما نه ته تپوس وکړه ستا نه به زه وکړم چې اوس به پته ولګي وی هغه جنۍ راته وی چې بابا زه یو لنډ غونې صورت ته نه تپوس وم بابا ما ته ووایه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بابا د دریو آیاتونو صورت دی مختصره ټوکړه د رب العالمین د کلام نه خدا راته وایي چې بابا په دې صورت کې رب العالمین تا ته څه ویلي تا ته مولا ته نه دا د مولا کتاب نه دی دا د کاری صاحب کتاب نه دی دا د یو عالمی کتاب نه دی دا د مسلمان کتاب دی بابا ته راته ووایه دې صورت کې رب العالمین تا ته څه وایي ډېر لنډ دی سوره بقره ته نه تپوسم آل عمران تپوس نه کوم د نساء تپوس نه کوم سوره مائده ته نه تپوسم دا خو اوږده صورتونه دي بابا دا لنډ صورت راته ووایه چې په دې کې رب العالمین تا ته څه وایي وای بابا تمام بابا تا جواب څور کو بابا وی جواب نو مولی سے خو امسارا سروا زمکه می ټکولا او جنې ته می بچا د انا تو انا کل کوثر نه نیم خبر ما نه چرته بل تپوسو کا ما نه بل تپوسو یا جنې دومره چالاک وا ما ته وی مولی صاحب ډېره بده جنۍ وه ما ته وی چې بابا ستا دا 15 کاله باندې زه افسوس کوم بابا زما دا خیال راځي ته خو وایې چې مور مې مسلمانه وه خو زما دا خیال راځي چې ستا چېته مور مسلمانه نه وه ستا چېته پلار مسلمان نه و ما ورته چې بچیا دا څه وایي مونږ خو پیړۍ په پیړۍ مسلمانان